نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دي که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نوره ستا خوښه ده اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نور ستا خوښه ده که ایثار نه شوې نو باران خو چېرته تللی نه دی که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه درمان صاحب دغه شعر توجه ستاسو هم غواړم د مینهوالو چې مخصوص یې کړه چې زما هغه کومه معنه به ولاړه شي که نه زما په لفظونو کې چې که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه برېتو د تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی ډېر ښه دی بیا ووایه یار دا شعر که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه برېتو له تو ورکړه پیزوان خو چېرته تللی نه دی او په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري مالک خبر کړي چې جانان خو چېرته تللی نه دی که په ټول کلي کې د وس په چا ونه رسېده نو د عاجز سړي ګریوان خو چېرته تللی نه دی په ژوندانه چې څوک له مور پلار آزار شي که نه په ژوندانه چې څوک له مور پلار آزار شي که نه ډېره مشکله چې دا سړی په لار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې لس ځله بیمار شي که نه مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه دا بیا ووایه یار دا شعر مور به مې وې تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه غربته نیمه زندگی خو رانه تا وخوړه نه باقي ژوند دې د جانان له نومه زار شي که نه ډېر ښه دی هر څه یې خوښ وي خو بچوله یې وړلی نه شي هر څه یې خوښ وي خو بچوله یې وړلی نه شي د خوار عجز سترګې دې پټې په بازار شي که نه عجز هغه تېر شعرونه تا ماته ویلي وو نیمګړي مکمل کړي دي نه راته ووایه کوم دغه والا خو د خانانو د پیسو وخته غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو چنار کې شور دی د مرغو بچیه څه چلو شو د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو د مشر خور دی د والو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو که شریف ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه که شریف ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور د کور د بیلېدو بچیه څه چلو شو که شریف ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور د کور د بیلېدو بچیه څه چلو شو تا خو ویل مسافری کې په مزو کې یمه ستا پرې ګل ګلننګو بچیه څه چلو شو خلک ته ډېر عدل صفا خبره نه کوي څوک چې د عاجز د رغېدو بچیه څه چلو شو د ټول عمر جړه د مصوره په برخمو د ټول عمر جړه د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره د بعضې نیم تصویر د اندازه د ثواب نشته او په ځینې نیم تصویر کې د ګناه د مصوره د مور په غېږ کې اوږې ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر د کړې انتخاب د مصوره څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی
د غل سره د دې سړي سلا د مصور او کاڼیو د خوبونو تعبیر غواړو په تصویر کې په خوب کې راپسې یوه بلا د مصوره په منځ د بلاګانو کې مې ښکلی تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره په ځان یې پروا نشته د ساتي د خلکو زړونه بس دا د لیوني عجیز ګناه د مصوره. ډېر رحمان صاحب نظم مې لیکلی دی عنوان یې دی مزدور. ارشاد یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړی نه ستړی کور ته راشي ماشومه لور په منډه منډه ورشي د پلار د دواړو خپو نه غېږه تاو کړي دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته په زړه کې غلې شانتې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړي راوړوي دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کور ودانه پرې اواز وکړي د ما خبره درنه هېره شوه څه ما درته نه وی چې غوړي ختم دي په هم کې هم منګکان منډې وخي د ګاونډیانو نه په جام راخلو دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېږدي نو کور ودانې له نږدې ورشي ورته څه ډېر په مایوسۍ ووایي په دې 500 د څه سره وړم ټیک ته په دې به د بازار د غوړو یو وړه غوندې ګوتی راوړم د دوکاندار هم قرضدار یمه ممکنه نه ده که نور قرض راکړي دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچي ډېره په سخته یو غوښتنه کوي بابا د ما غوښې ته زړه شوی دی دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خوښه دې نه چې په دې پیسو مونږ 4 واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې په دې پیسو باندې به زخر راوړو سترګې به پټې کړو او به یې خورو هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام د دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو مننه درمان صاحب ما لرې سترګې راډکې کړې